ښه راغلاست. له درې میاشتني ځنډ وروسته بالاخره د غني او عبداله ترمنځ سیاسي هوکړه رامنځته شوه چې دغه سیاسي هوکړه په کور دننه او بیرون مثبت او منفي غبرګونونه راپارول دي. پر همدې موضوع د سکایپ له لارې له سیاسي شنونکي ښاغلي ذکر جلالي سره بحث لرو. سلامونه جلالي صاحب، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر. ستاسو د لیدونکو سهار بخیر. ډېر زیاته مننه، ستاسو هم سهار بخیر وي. جلالي صاحب، پیل یې له دې وکړو چې په کور دننه کومه هوکړه چې د غني او عبداله ترمنځ شوې ده د واک په سر، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ څه فکر کوئ چې دا به د ولس او د حکومت څومره په خیر وي؟ په دې کې شک نشته چې دا کومه هوکړه چې رامنځته شوه دا د اساسي قانون له ادانې بیرون رامنځته شوه، کوم حقوقي بنسټ نه لري. د ټاکنو مشروعیت یې هم تر سوال لاندې راوسته، یعنې کوم د واک د ویش جوړښت چې رامنځته کېږي هغه د ټاکنو په پایله کې نه رامنځته کېږي. د دغه هوکړې اساس او بنسټ همدا هوکړه ده، یعنې له دې وروسته چې د کوم واک ویش رامنځته کېږي د دې بنسټ نه اساسي قانون جوړوي او نه هم تېرې ټاکنې جوړوي، بلکې یوازې دغه سیاسي هوکړه ده چې راتلونکي نظام ته په اصطلاح مشروعیت وربخي. نو له حقوقي او له قانوني اړخه دغه هوکړه د مشروعیت له خلا سره مخ ده، د مشکل سره مخ ده. اما کله بلې خوا وګورو، افغانستان په متفاوت حالت کې واقع دی. موږ ډېر ایډیال انتخابونه نه لرو، موږ ډېر خلاص لاس نه لرو. افغانستان په یو خاص حالت کې واقع ده، له یوې خوا د سولې بهیر، له بلې خوا د ټاکنو لانجې، سیاسي بې ثباتي. بالاخره باید یو حل لاره لټول سوې وه، بالاخره باید یو جوړجاړی سوی وای. موږ ولیدل چې د متحده ایالاتو لخوا کافي فشارونه موجود ول، $1 میلیارډ کم سول، د $1 میلیارډ نورو ډالرو د کمولو ګواښ مطرح و، حتی د ټولو بهرنیو ځواکونو د ویستلو ګواښ مطرح و. د دغه حالت دوام متحده ایالاتو له خپلو ملي ګټو سره په ټکر کې باله. نو دغو ټولو دلایلو او عواملو ته په پام سره بالاخره دغو دوو مخکښو نمایندانو باید یو جوړجاړی کړی وای. نو دا حالت که په نظر کې نیسو، موږ نسو کولی چې هغه خپل ایډیال سره سم، د اساسي قانون له روح سره سم، له قانوني له حقوقي بنیادونو سره سم یو پریکړه وسي. طبیعي وه چې بالاخره باید یو عملګرا، یو پراګماټیکه پریکړه وسي تر څو هغه وکولی سي چې دغه بې ثباتۍ ته او دغه یو ډول انارشیزم چې رامنځته شوی و دغه ته د پای ټکی کېږي. اوس جلالي صاحب، راګرځو د ټاکنو پروسې ته چې که چیرې ټاکنې ترسره کېدلې بیا پایله همداسې د ګډ حکومت وه چې د تېرو 5 کلونو تجربه موږ تاسو درلوده، بېرته هماسې یو حکومت رامنځته کېږي. فکر نه کوو چې دلته به د ټاکنو پایلې دا تر پوښتنې لاندې وروسته له دې نه به څوک پر ټاکنو باندې باور ولري؟ د ټاکنو مشروعیت څومره تر پوښتنې لاندې راغی؟ متاسفانه د ټاکنو مشروعیت د 2014 وروسته یو سیاسي جوړجاړی هغه د واک د ویش ټاکونکی، یعنې د افغانستان د واک د مشروعیت بنیاد همدې سیاسي هوکړې وټاکه. نو وار د مخه خلک بې باوره ول. له هغې وروسته چې کله بیا 2 کاله او 1.5 کال مخکې د ولسي جرګې ټاکنې وسوې، هغه هم ناندریو ته لاړې، هغې کې هم ګډوډي سوه. او له هغې وروسته چې بیا دا ټاکنې وسوې، موږ وار د مخه ولیدل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ډېره ټیټه وه. موږ ولیدل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړاندوینه یا هغه تیاری او چمتووالی 9 میلیونه رایه ورکوونکو ته وه، او موږ ولیدل چې د رایه ورکوونکو شمېر له 2 میلیونو نه اوښته. نو وار د مخه د خلکو کچه ټیټه وه د ګډون. کله چې بیا هم جوړجاړی وسه، بیا هم توافق وسه او توافق ټاکونکی رول ولوباوه، زه ګمان کوم په راتلونکي کې نه یوازې دا چې دا د ټاکنو اعتبار ته صدمه رسوي او زیان رسوي، بلکې په راتلونکي کې په حقیقت کې هغه سیاسي فصل چې د بن له هوکړې وروسته له 2002 وروسته افغانستان کې رامنځته شو، چې هغې کې اساسي قانون رامنځته شو، ولسي جرګه رامنځته شوه، د ټاکنو په اساس یو ډیموکراتیک حکومت رامنځته شو، هغه بنیادونه متاسفانه ورو ورو او په تدریجي ډول د یو خرابۍ په طرف لاړل. هغه بنسټونه حفظ نه شول، ونه ساتل شول. نو زه ګمان کوم دا په حقیقت کې دغه وړې ناکامۍ د بن له هوکړو وروسته د دغه سیاسي فصل بنیادونه لغزانده کړل، دا یې له سوال او له چلنج سره مخ کړل. موږ او تاسو ټول پوهېږو چې ښایي په نږدې راتلونکي کې بین الافغاني خبرې شروع شي. په بین الافغاني خبرو کې همیشه د خبرو له پیله مخکې دلته افغان حکومت چارواکو به همیشه استدلال کاوه چې موږ له جمهوریت دفاع کوو، د ټاکنو دفاع کوو، موږ ته مهمه د ولس رایه ده. اوس دغه بنیادونه د سوال سره مخ شول. عملا که حتی زه ووایم چې
چې مات شول له یوې خرابۍ سره اوس همدې موضوع ته جلالي صاحب راګرځو چې خلکو په ډېر سخت شرایطو کې دوی لاړه خپله رایه استعمال کړه خپل ولسمشر یې وټاکه چې بالاخره تاسو ولیدل چې دغه واک بیا هم د دوی ترمنځ وویشل شو د خلکو نیوکې د خلکو اندېښنې د خلکو اعتراضونه غبرګونونه اوس په دې برخه کې څومره پر ځای د رښتیا هم د دوی د رایې پر سر باندې معامله شوې ده د خلکو اندېښنې او نیوکې څومره دلته پر ځای دي چې د دوی د رایې پر سر باندې معامله وشوه معمولا په انتخاباتو کې یو ګټونکی یو نور بایلونکي هغوی ورته مبارکي ورکوي هغه ځي اپوزیشن ته هغه 15 کاله یا 4 کاله اپوزیشن په ډګر کې درېږي او بیا یو رقابت ته رامخکې کېږي متاسفانه په افغانستان کې دغه فرهنګ له منځه لاړه نور د دې په ځای چې یو جهت چې هغه په ټاکنو کې مات شوی هغه اپوزیشن ته لاړ شي نور هغه هڅه کوي چې له نورو لارو ځان یو ډول تحمیل کړي له بلې خوا که واقعبینه قضاوت وکړو متاسفانه ټاکنې هم ډېرې شفافې نه وې ډېر ګڼې نه وې همدا دلیل و چې له ټاکنو مخکې ځینې سیاستوالو ولسمشر غني ته همدا مشوره وه چې د ټاکنو پر ځای ښه خبر دغه ده چې د ملي یووالي حکومت دوام پیدا کړي نه به ډېر منابع ضایع سي نه به د ټاکنو دغه اعتبار لا ډېر زیانمن سي نه به خلک له امنیتي چلند سره مخ سي په کار دا ده چې همدغه حکومت ته دوام ورکړل سي ځکه چې موږ هسې هم بین الافغاني خبرو ته مخ کېدونکي یو بین الافغاني خبرې به شروع کېږي بیا به له هغې وروسته د نظام په تړاو یو پرېکړه کېږي د ټولو افغان سیاسي لورو په ګډون اما متاسفانه د ولسمشر ټینګار په ټاکنو باندې و موږ ولیدل چې ټاکنې ترسره شوې ولس بې له شکه ولس پر حقه ده چې که چا ډاکټر صاحب عبداله ته رایه ورکړي که چا ډاکټر صاحب غني ته رایه ورکړي نن د ډاکټر صاحب عبداله به هغه خپلو رایه ورکوونکو ته څه ځواب لري په همدې ډاکټر صاحب غني خپلو رایه ورکوونکو ته څه ځواب لري ځکه هغه څه چې رایه ورکوونکو غوښتل او دواړو ژمنه کړې وه جالبه دا ده چې هم ډاکټر صاحب غني هم ډاکټر صاحب عبداله خپلو خلکو سره ژمنې کړې وې چې بیا به د ملي وحدت حکومت نه تکرارېږي بیا به یو سره حکومتي ګټونکی به یې معلومي پایلونکی به یې معلومي او په حقیقت کې به ستاسو رایه ټاکونکي نه بل شی اما موږ ولیدل چې بیا هم رایه ټاکونکي نه وه بیا هم یو سیاسي توافق یو سیاسي جوړجاړی ټاکونکی وه نو ولس بیا له یو سخت حالت سره مخ ده که میاشتې ولس ته همدغه باور ورکول کېده چې تاسو ټاکنو کې ګډون وکوئ تاسو د چلنجونه په سر ومنئ تر څو ستاسو په رایه یو حکومت راسي او هغه حکومت د مشروعیت ریښه ولري اما متاسفانه که اوس موږ سوال وکړو چې ښه د افغانستان د اوسني حکومت د مشروعیت هغه اډانه څه ده د مشروعیت هغه بنیاد څه ده ریښه یې څه ده له کوم ځای دغه مشروعیت تر سینه راخیستل کېږي اوس جلالي صاحب راګرځو دې ته چې واک وویشل سو ولسمشر محمد اشرف غني او عبداله ترمنځ سیاسي هوکړه رامنځته شوه بالاخره څه فکر کوئ چې اوس هوکړه چې هم شوې ده وروسته له دې نه به کوم سیاسي ناندرۍ چې په کور دننه د دې سیاسونو ترمنځ موجود وي وروسته له دې نه به دغه ناندرۍ ختمې شي دغه هوکړه به د دوی د ناندریو د پای ټکی وي که نه به وي که لا هم ناندرۍ به په خپل ځای پاتې وي کېدای سي چې نور مشکلات به هم رامنځته سي نتیجه څه کېدلی شي ستاسو په نظر موږ د ملي یووالي حکومت 15 کلنه تجربه ټول په مخ کې لرو چې 15 کاله په همدغو ناندریو کې تېرې شوې هر یو کوشش کوه اساسي بحث دا ده کله چې موږ له قانوني چوکاټ نه بیرون وځو بیا خبره رقابتونو ته رسیږي بیا خبره سیالیو ته رسیږي هر لوری هڅه کوي چې په ډېر واک خپل لاس کې واخلي اما کله چې مسله قانوني وي قانون هر څه واضح کړي دي هر څه ښکاره بیان کړي دي نو ضرورت رقابتونو ته نه ضرورت سیالیو ته نه اما اوس چې له قانون له اډانې بیرون یو کار سوی دواړه لوري به کوشش کوي موږ تېر 15 کاله ولیدل چې ټوله دوره متاسفانه په ناندریو کې تېره شوه دا ځل هم ډاکټر صاحب اشرف غني تېره تجربه په نظر کې لري او هم ډاکټر صاحب عبداله یعنی یو له بله ښه زړه نه لري موږ که دا د هوکړې د لاسلیک مراسم وګورو هغه رواني لحاظ کومه روحیه چې غالبه وه په دغه ناسته کې هغې ښکاره کول چې دواړه لوري خوشحاله نه دي له دغې اوس جلالي صاحب راګرځو دې موضوع ته چې دغې هوکړې ته که خوشبینانې هم شته د دې تر څنګ منفي نظریات هم شته د هېواد اوسني حالات ته په کتو څومره د دې ضرورت چې رښتیا باید دغسې یو هوکړه رامنځته شي اوس چې هوکړه رامنځته شوې ده بالاخره د وضعیت د حالاتو ته په کتو څومره موږ تاسو به دې ته هیلهمند اوسو چې کومه هوکړه چې رامنځته شوې ده د هېواد حالات به یو ښه لوري ته یوسي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې موږ یو ایډیال حالت کې نه یو موږ ایډیال انتخابونه نه لرو په همدې ډول موږ له دغې هوکړې او د کوم حکومت چې د دغې هوکړې په اساس رامنځته کېږي له دغه حکومت موږ د ډېرې معجزې توقع نه لرو اما هغه له مثبت نظر ورته وګورو هغه دا دي چې موږ د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې د سولې بهیر پیل سي د جګړې دوام څوک نور ملاتړ نه کوي په دې اساس همدغه حالت سره په کار وه چې دغسې یو جوړجاړی وسي که خدای وکړي چې د همدې هوکړې په اساس بیا
پرمختګ وسي لکه څنګه چې په هوکړه کې وړاندوینه شوې چې د دولت عالي شورا به جوړېږي په هغې کې به مطرح سیاسیون ځای لري. جلالي صاحب اوس راګرځو وروستۍ پوښتنې ته په لنډو کې که چېرې تاسو موږ ته خبره کړې چې اوس هوکړه چې د دې مشرانو ترمنځ شوې ده موږ تاسو بین الافغاني خبرې هم پر مخ لرو چې باید بین الافغاني خبرې پیل کړو بالاخره 40 کلنه جګړه چې په افغانستان کې قرباني هم ولسونه ورکوي باید دغه هم پای ته ورسیږي څومره له دغې هوکړې څخه تمه کېدلی شي څومره باور پر دوی سیاسونه کېدلی شي چې بالاخره د بین الافغاني خبرو له لارې 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. په کار دا ده چې دغه سیاسیون باید د 40 کلنې ناخوالې د 40 کلنو ناخوالو درس واخلي. بالاخره باید افغانان پرېکړه وکړي بالاخره باید افغانان کې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ یوه هوکړه وسوه هغه د لاسلیک شوې ده اوس هر څه ورګرځي افغانانو ته که دغه افغانان بیا واکپوښتنې باندې منګولې خښې کړي بیا دوی ته پر ملي ګټو باندې شخصي ګټې مقدمې وي بیا به موږ متاسفانه یو بل فرصت له لاسه ورکړی. زه فکر کوم دا یو ډېر تاریخي فرصت ده یو بې مثاله فرصت ده حد اقل د افغانستان په تېرو 40 کلونو کې په کار دا ده چې ټول سیاسي لوري جمع طالبان د دغه فرصت نه اعظمي استفاده وکړي د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ خیر اوسئ مننه. سیاسي شنونکی ښاغلی ذکر جلالي پر کومه هوکړه چې د افغان سیاسونو ترمنځ شوې ده پر همدې موضوعات موږ سره بحث درلود اوس هم دمه اخلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو.